سلامونه دوستانو، په دې هیله امید چې روغ جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه د خپل جیمیل یا هم ایمیل پاسورډ بدل کړو. که تاسې هم نه پوهیږئ چې پاسورډ څنګه بدل کړو، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. راځئ چې په ویډیو پیل وکړو. په لومړي سر کې به تاسو راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور به کلیک کوئ او د هغې څخه وروسته به په سرچ ایکن کې ولیکئ جیمیل. کله چې تاسو دلته جیمیل ولیکه، تاسو به لومړی جیمیل اپلیکیشن اپډیټ کړئ. نو زه جیمیل ورته سرچ کوم. کله مو چې جیمیل سرچ کړ، جیمیل اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړ. ښه دوستانو، دغه د جیمیل اپلیکیشن دی. پر همدغه باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو به اپډیټ نوشته کړی وي، یعنې اپډیټ به یې کړئ. ما اپډیټ کړی، راځم پر اوپن باندې کلیک کوم. کله مو چې پر اوپن باندې کلیک وکړ، نو دا ډول صفحه به ستاسو مخې ته راشي. پر پاس پروفایل آیکن به کلیک کړئ او دلته به راسئ منیجر یور ګوګل اکاونټ. پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښیم. په دې ځای کې به دوستان صفحه سکرول کړئ او په دې ځای کې به ګوګل پاسورډ پر دغه ځای به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې پر دغه ځای کلیک وکړ، دلته به تاسو خپل پین کوډ ورکړئ. که هغه الکول او که هم فینګر لاک کوډ وي، هغه به تاسو ورته داخل کړئ. نو دغه دی دوستان، ما خپل فینګر لاک ورکړ. نو اوس موږ تاسو مخې ته دغه ډول یو صفحه راځي. په دغه لومړۍ خانه کې زموږ تاسو څخه 8 عدده یو قوي پاسورډ غواړي او هماغه پاسورډ به راواخلو. پر دغه لاندې خانه کې به یې ورته څه کړو، کنفرم کړو. نو زه ویډیو سکیپ کوم او دغه خانې ټکوم. ښه دوستانو، دا لومړۍ خانه کې ما یو ډول پاسورډ ورکړ، هماغه پاسورډ مې راواخیست. په دا لومړۍ دویمه خانه کې مې ورته کنفرم کړ. اوس راځم دوستانو، پر چینج پاسورډ باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. زه راځم پر چینج پاسورډ باندې کلیک کوم. دلته بیا راسئ پر چینج پاسورډ باندې کلیک کړئ. کله مو چې پر دې ځای کلیک وکړو په چینج پاسورډ باندې، دغه زموږ ستاسو پاسورډ چینج شو. نو زموږ ستاسو همدغه ایمیل ته یو نوټیفیکیشن راځي، یعنې ګوګل لخوا موږ تاسو ته یو قبولي راغله چې ستاسو اکاونټ ته یو نوی پاسورډ اضافه شو. نو دغه ویډیو چې څنګه کولی شو، نو ګرانو دوستانو، دغه وه طریقه چې څنګه کولی شو نوی پاسورډ ورکړو یو ایمیل ته. که مو ویډیو خوښه شوې وي، لایک او کمنټ یې کړئ او تر نورو ملګرو دوستانو پورې شیر